راسئ چې لاسونه سره ورکړو، نور افغانستان جوړ کړو. دغه امنیت، دغه سوله او دا نظام چې اوس راغلی دی، که خدای نه کرده تاسو د دې په مقابل کې درېږئ او مقابله یې کوئ یا اقلا ورڅخه تښتئ، دا به ناشکري زما په فکر باندې ډېره غټه ناشکري به او دا به د دې خاورې سره خیانت وي، دا به د دې نظام سره خیانت وي، دا به د ټولو افغانانو سره خیانت وي، هر څوک چې دا کار کوي. موږ آماده یو. زما مسؤلیت دا دی چې زه مو حفاظت وکړم. زما مسؤلیت دا دی چې زه د سرحداتو حفاظت وکړم. زما مسؤلیت دا دی چې ستا امنیت وساتم. که کومه نیمګړتیا یې راسه ما ته ووایه چې دغه نیمګړتیا ده، په دې ځای کې زما مشکل دی، دا دلته ما ته د سر خطر دی، د سر ته مې خطر دی، مال ته مې خطر دی، عزت ته مې خطر دی، ابرو ته مې خطر دی، زه دې امنیت نیسم. وکړه خدمت وکړه، زمینه درته برابره ده، کوم مشکل شته؟ نو ټول افغانان باید لاسونه سره ورکړي، نور د قوم په نامه، د ژبې په نامه، د سم په نامه باید ونه غولېږي. I feel it.